بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نور آغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زدکړو د انګلیسي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ. د ژوند چارې به مو په خیر وي. د انګلیسي ژبې د زدکړې د لړۍ 42م درس ته په خیر راغلاست. نن په 42م درس کې تاسو ته د کلام اجزا چې مې راپیل کړي وي په هغه کې types of adjectives یا د صفتونو ډولونه وړاندې کوو. د صفتونو ډولونه تاسو ته په وړاندې درسونه کې څه برخه تدریس شوې وه او په دې برخه کې تاسو ته یوازې پر numeral adjectives یا د شمیر پر صفتونو باندې غږیږو چې د شمیر صفتونه څه ډول دي، څنګه کاریږي او موږ تاسو په ګرامر کې په کومو برخو کې کارولای شو. نو راځو د درس پر لور باندې numeral adjectives د شمیر صفتونه. Definition تعریف دی. Numeral adjectives show how many persons or things are meant or in what position a person or thing stands. Numeral adjectives show how many persons or things are meant. د شمیر صفتونه دا ښیي، دا واضح کوي چې د څو شیانو یا اشخاصو څخه هدف دی یا څو شیان او اشخاص موږ غواړو چې یادونه ورڅخه وکړو. Or in what position a person or thing stands. او یا یو شخص یا یو شی په کوم حالت کې قرار لري یا حالت یې په کوم ډول کې دی، دغه پر حالت باندې غږیږو. لاندې یو کوچنی په پښتو باندې تعریف هم لیکل شوی دی چې دا هم درته وایم. د شمیر صفتونه ښیي چې یو څیز یا یو شخص په کوم حالت کې شتون لري یا په کوم حالت کې قرار لري. For example لنډ مثالونه دي چې وروسته بیا دا په نورو برخو کې پر جلا برخو بشل کیږي او تاسو ته یې واضح کوو. One یو، first لومړی، many زیات، few لږ، a lot زیات، etc او داسې نور. وروسته دغه پر نورو برخو کې تاسو ته واضح کوو. The numeral adjectives are divided into two parts. د شمیر صفتونه په عمومي توګه پر دوه برخو باندې ویشل شوي دي. تاسو باید دا په یاد ولرئ چې د شمیر صفتونه په عمومي توګه باندې پر دوه برخو باندې ویشل شوي دي. لومړی برخه definite numeral adjective، ټاکلي عددي صفتونه. هغه شمیر صفتونه هغه چې شمیر ښیي، شمیر یې واضح وي چې موږ څو شیان یا اشخاصو څخه هدف دی یا غواړو. دوهم indefinite numeral adjective، ناټاکلي عددي صفتونه یا صفت چې دا بیا موږ او تاسې هر یو په بېله بېله توګه باندې وایو او واضح کوو. لومړی definite numeral adjectives، ټاکلي عددي صفتونه وایو. definition تعریف دی. Definite numeral adjectives are those which show an exact number. ټاکلي عددي صفتونه هغه صفتونه دي چې معلوم شمیر وښیي. exact number په دې معنی چې کټ مټ هماغه شمیر چې زموږ هدف دی هماغه شمیر هدف څرګند کړي او بیا وایي. For example مثال 1 یو، first لومړی، second دوم، third دریم، etc او داسې نور. دا ټوله شمیر ښیي، پر شمیر باندې غږیږي. For example مثال وړاندې دی چې د پر ډولونو باندې وغږیږي. کوچنی مثال پر دې برخې باندې دوه مثالونه لرو، هغه هم وایو. He has two bikes. دی دوه موټر سایکل لري. په دې ځای کې 2 دا یې شمیر وښوي، شمیر یې د موټر سایکلانو د معلوم کوي چې دوه موټر سایکل دي. دوهم I am first position in the 8th grade. زه په 8م ټولګي کې لومړی مقام لرونکی یم یا اول نمره یم. په دې کې په ټولګي کې زما شمیر معلوم کوي، واضح کوي. اوس definite numeral adjectives دا چې دي په ځان کې پر دوه برخو باندې ویشل شوي دي. یو definite numeral adjectives are two parts، پر دوه برخو باندې دي. first cardinal numbers، اصلي صفتونه دي چې دا په اصلي بڼه باندې کارول کیږي. For example 1 یو، 2 دوه، 3 درې. They show quantity، دوی په عموم کې مقدار ښیي، دوی د quantity د مقدار لپاره استفاده کیږي. او دوهم چې دی ordinal numbers، ترتیبي اعداد دي. دا په ترتیبي اعدادو باندې مشهور دي او په ترتیبي اعدادو باندې استعمالیږي. For example مثال first لومړی، second دوهم، third دریم، همدغسې نور پورته چې تاسو تر هر څو پورې پورته ځئ.
They show quality. دوی یوازې حالت یا کیفیت ښیي یا د یو شي د حالت یا د کیفیت څخه څرګندونه کوي. اوس هم indefinite numeral adjectives یا ناټاکلي عددي صفتونه لرو چې دا بیا کوم صفتونه دي؟ دا کوم دي؟ Indefinite numeral adjectives show inexact number. دا ناټاکلي یا نامعلومه شمارې یا عددونه ښیي یا شمیر ښیي په کل کې. For example مثال all ټوله all معنا ټوله any هر some یو څه few لږ several زیات etc او داسې نور. اوس که چیرې موږ تاسې فکر وکړو چې all څخه هدف دا دی چې مثلا ټوله نه وایو چې شل تنه نو وایو چې ټوله شاګردان حاضر دي. all students are present. ټول شاګردان حاضر دي. all people voted. ټولو خلکو رایه ورکړل. داسې نه وایو چې څو شمېر کسانو رایه ورکړل. که وایو چې مثلا شمېر یې معلوم و چې 10,000 کسانو رایه ورکړل یا 1000 کسانو رایه ورکړل یا مثلا 500 کسانو رایه ورکړل. که چیرې شمېر نو معلوم تاسې ویلی سئ چې زیات شمېر خلکو رایه ورکړل یا ټولو خلکو رایه ورکړل. په دې کې شمېر نامعلومه دی. اوس هم راځو پر indefinite numeral adjectives باندې چې کوم مثالونه دي هغه تاسو ته بیل بیل وایو. هغه خو ډیر دي خو تاسو ته فقط یو څو دانې راخیستې دي چې تاسو ورباندې وپوهیږئ. all ټوله. The word all is an adjective that does not indicate how many things are present. all د دې څخه هدف دا دی چې دې ته اشاره وکړي چې څو دانې شان موجود دي یعنی د شانو پر موجودګۍ باندې بحث کوي چې د شانو حالت څرګند کړي. For example مثال all students are present in the classroom. ټول زده کوونکي په ټولګي کې حاضر دي. اوس دا موږ ته معلوموي چې د ټولګي شمېر 50 تنه دي 50 تنه شاګردان ټول حاضر دي. دا شمېر نه معلوموي یعنی وایو چې ټول حاضر دي. اوس هم any دی. The word any is an adjective. د any کلمه یا لغات یو صفت دی that is used to point out to any random person, place or else. چې دا نامعلومه شخص ځای او یا یو بل شي ته اشاره وکړي یا نامعلومه شخص یا ځای واضح کړي او معلومه کړي. For example both are functioning correctly. دواړه په ښه توګه باندې کار کوي. both are functioning correctly. دواړه په ښه توګه باندې کار کوي. You can select any of them. هر یو له دوی څخه کولی شي چې انتخاب کړي. یعنی مثلا شپږ کمپیوټران دي ته ورته وایه چې شپږ سره ښه کار کوي کولی شي چې د دې څخه هر دانه انتخاب کړي. بل سم دی. This adjective is used to specify a particular number. دغه صفت یا ستاینوم چې دی دا سپیسیفیک خاص یا ځانګړی شمیر واضح کوي او څرګندوي. For example some of them ran away after the incident. یو څه له دوی څخه د پیښې وروسته وتښتېدل. دا هم پر any او some باندې هغه د دوی جوړښت او استعمالو. اوس هم few دی. Few is also used to express a small amount of anything that may be a person or substance. Few چې دی دا د لږ اندازه د یو شي څرګندونه کوي. لږ اندازه د یو شي ښیي او دا څه کوي that may be a person or substance. شاید هغه یو شخص وي یا ماده وي یا د یو شخص په اړه وغږیږي یا د مادې د مقدار په اندازه باندې بحث وکړي. For example مثال few of them asked for help. یو څه له دوی څخه د مرستې غوښتنه کوي یا غوښتنه وکړه. یو څه له دوی څخه د مرستې غوښتنه وکړه. few یو څه له دوی څخه. several معنا زیات. The word several means more than some but not many. د several لغات د سم څخه معنا یو څه زیات نه دومره چې ډیر زیات شي یعنی لږ اندازه باندې not many چې ډیر زیات نه وي. For example مثال several people came to yesterday's function. Several people came to yesterday's function. ډیر زیات شمېر خلک د تېرې ورځې دندې یا کار ته راغله. اوس هم په اخرنۍ برخه کې تاسو ته مو یو څو ګډ مثالونه راخیستي دي چې تاسو پر هغه باندې وغږیږئ او هغه زده کړئ او هم استفاده ورڅخه وکړئ. Examples of numeral adjectives د شمېر وړ صفتونو مثالونه دي. For example every human being is selfish by nature. هر بشر چې دی په طبیعت کې خودخواه یا ځان غوښتونکی دی.
دلته every استعمال سو every چې دی numeral adjective کې indefinite دی یعنی نه معلومه دی شمیر اندازه نه ده معلومه. 2. Some of them did not participate in the meeting. یو څه له دوی څخه په میټینګ یا ملاقات کې برخه وانه خیستل. دلته سم چې سو indefinite numeral adjective سو. 3. Only a few officers have completed the task successfully. یوازې لږو افسرانو خپله دنده په کامیابۍ باندې ترسره کړل یا په کامیابۍ سره پای ته ورسول. 4. She borrowed 12 books from the library. د 12 کتابونه د کتابتون څخه پور کړه یا په قرض یې واخیستل. 12 books from the library. دلته 12 چې راغی دا د معلوم شمیر څرګندونه وکړه چې کتابونه یې 12 واخیستل. 5. Every human being deserves respect. Every human being deserves respect. هر بشر د احترام غوښتونکی دی. هر بشر غواړي چې احترام یې وسي. 6. This is all I can do for you. دا هر څه زه ستاسو لپاره کولی سم یا زه ستاسو لپاره هر څه کولی سم. ګرانو زده کوونکو نن تاسي پر numeral adjectives یا د شمیر پر صفتونو باندې زموږ سره همدغه ویډیو همدغه درس تر پای پورې وکتئ. هیله ده چې زموږ درسونه تر پای پورې تعقیب کړئ نورې برخې هم درسره وګورئ. زه هڅه کوم چې په نورو برخو کې هم تاسو ته درسونه وړاندې کړم او تاسې زموږ سره یو ځای واوسیږئ. Be always with us and follow all the lessons. If you have any problem, you can freely comment in the YouTube channel comment place, or you can freely give your ideas on Facebook page on this post, and also you can freely send me message via WhatsApp. I'm in your service. I will be in your service. Thank you. Long life for you all.